ډیرو درنو خوږو کتونکو تبسم افغاني ستاسو په خدمت کې هم خوږو کتونکو په خپله خپرونه ادبي مرکه کې ستاسو هرکلی کوم. خوږو کتونکو موږ نن د کورمې ضلع پړه چنار تحصیل ملیخیلو ته راغلي یو. دلته زموږ یو ډیر تکړه او خوږژبی شاعر ښاغلی نور زمان خفګاني صاحب اوسیږي. موږ دوی سره د مرکې دپاره ملیخیلو ته راغلي یو. خفګاني صاحب موږ سره موجود دی، خو خوږو کتونکو موږ په یو داسې ځای کې ناست یو چې مخامخ ماته یو غار څه چرما ورته ویلی شي. دا د کورمې یو مشهور غر دی او د سره ډېرې افسانې تړلې شوي دي. ویلی کېږي چې پخوا زمانې کې دا خمار و او دا به د کورمې سیند د اوبو څښلو دپاره راتللو. او زما شاته چې کوم دا سیند بهیږي دا د کورمې سیند دی. خوږو کتونکو دا د آریاو هغه سپېڅلی سیند دی چې په وید کې د کرومو په نامه یاد شوی دی. او اوس راځو د خفګاني صاحب سره خپلې خبرې شروع کوو. خفګاني صاحب السلام علیکم. وعلیکم سلام. خفګاني صاحب تاسو څنګه یئ؟ شکر الحمدلله. ستړي ماشي وایم تاسو ته. ډېره مننه. خفګاني صاحب تاسو سره به مونږ خپلې تاسو شاعرۍ په هکله څه خبرې اترې کوو. لومړنۍ پوښتنه زه تاسو نه دا کوم څه څومره موده کېږي تاسو ته یادېږي چې د شاعري مو د کله نه شروع کړي دی؟ تبسم صاحب زه خو چې تقریبا د سکول څلورم نه زه ووتم نو فارغ شوم. هغه نه وروسته بیا ما د لیکلو څه ډېر شوق و. نو زه په یوې خبرې ډېر مشهور وم. زه به چې چا دکان ته واستولی نو هلته به بیا چې زه لږ هغه شوی لیټ شوی نو هغوی به وایي چې یا به چې ته کاغذ اخبار بي په موندلی وي هغه ته به ناست وي پړهیي بي که نه. نو ما د لیکلو سره ډېر شوق و. تقریبا 91-92 نه زه شاعري کوم. ډېره موده کېږي تقریبا. او د شاعرۍ د شروع کولو هغه اسباب او وجوهات مو څه دي؟ د څنګه مو د شاعري شروع کړه؟ اسباب خو داسې وي چې لکه ما خپله دا نه وي چې زه ما وي که زه بېله شاعر یم. لکه مطلب مو دا دی چې یاره تاسو چې د څه کتاب لوستی و یا چې د چا شاعر کلام مو اورېدلی و یا څه پروګرام رادیو یا ټي وي باندې نو هغوی در باندې اثر وشو هغې وجې نه مو شاعري شروع کړه یا که څه بل څه داسې و چې څه دا اثرات و څه په خپله ویر پر یاد د ملک د وطن د جدایۍ د کوم دوران غم یا دوران هجران یا دغه انسان هغه شي که نه. ټیک دی ټیک دی. خفګاني صاحب نو تاسو کله شاعري شروع کوله نو لومبني اول تاسو څه ولیکل نو هغه درته یاد دي که څه درته یاد وي یا نیمه مصرع چې موږ ته یې ووایې؟ ما لومبنی شعر چې لیکلی دی هغه ما سره دلته موجود دی. نو ارشاد هغه به لږ واورو تاسو نه. یاره سپین مخ په کتو کمیږي نه د زمزم اوبو په څکو کمیږي نه که نارې وهم که ژاړم که فریاد کړم د زړه درد په اسویلو کمیږي نه. دا دستور دی چې د عشق په عدالت کې ګناهان په توبو کمیږي نه. خیر دی اوښکې که بهیږي پروا نشته سمندر په بهیدو کمیږي نه. سکی لامې مستوي په جام د میو لیونتوب مې په نشو کمیږي. چیرې نن خو نور زمان ته هم مسکی شه. دغه وخت کې ما تخلص نه و لیکلی. چیرې نن خو نور زمان ته هم مسکی شه شونډې څه په مسکېدو کمیږي نه. واه ډېر خفګاني صاحب لومبنی مو ډېر ښکلی کلام لیکلی دی ډېر زبردست. خفګاني صاحب څومره شاعري به مو کړې وي تر اوسه؟ یاره تبسم صاحب ما ته خو تعداد ډېر مخکې ما هغه کړی و هغه 3,500 پورې شاعرونه خو اوس زیات شوي دي. واه تاسو خو دا کافي زیات مقدار کې شاعري کړې دی. نو څه اوسه پورې څه د کتاب دپاره مو څه انتخاب کړی دی؟ انتخاب مو کړی دی خو لکه هغه نشته وسایل نشته توزګار نه یم په زړه کې هم په وجود کې برابر نه یم
خو خیر څه نیت اراده سړی چې وکړي او نو بیا انسان کامیابیږي نو تاسو څه اراده کړې دی او خپل کلام انتخاب څه په یو صاحب هغه کې مو لیکلی نه دی تبسم صاحب دا خو د هر شاعر ارمان وي چې هغه خپل کتاب په خپله وکسي که نه په خپلو سترګو وکسي نو دا به زیان چې د هر شاعر ارمان وي خفګاني صاحب د سپین غر ادبي جرګې ته څنګه راغلی دا خو یو داسې وخت و چې تقریبا 95 زمانه وه 95 کې د نوشي صاحب چې کوم و دا د امتحان پرچا کوله نو ما ورباندې ډیپټي وه زه په نوکرۍ کې وم نو دی ما ته چا ووایي چې ته د کاپۍ باندې څه کوې چې ته دا لاس کې نیولې دی ما ورته وایم زه خو شاعر یم وي د ودرېږه دلته یو سړی روځي هغه هم شاعر دی ته هغه به معلوم شو بیا چې نوشي راووتو نو ما سره یې ډېر ښه وکړو مینه محبت یې وکړو ما ورته یې ووایي چې زه یوه جرګه جوړوم او ته به ما سره وکړې ملګرتیا کوې ما ورسره هغه وکړه نو دا 95 نه مو دا مشاعره د نوشي صاحب برکاتو چې موږ جوړه ښه لکه سینیر په شاعرانو کې راځي د سپین غر تاسو هم الحمدلله بالکل اول کابینې کې زه پریس سکاتر وم نه هغه اپ سکاتر وم ډېر ښه خفګاني صاحب د سپین غر ادبي جرګې ته د راتلو نه مخکې او بیا د سپین غر ادبي جرګې ته د راتلو نه وروسته ستاسو په شاعرۍ کې څه بدلون راغی او سپین غر ادبي جرګه خو ډېر مو شکر دی خدمات مو کې کړی دی تبسم صاحب تاسو په سترګو کې وي خو خپله زړه واسه براخ هغه مه کړی دی دا مه نه دی کړی چې څه هغه مه کړي وي څه تا ماته وکړو خو د وطن د خاورې د ملک د مرګلو سره مرګلتیا دا مو ښه په ډډ کړی دی یعنې مو د سوال مقصد دا دی څه د جرګې ته د راتلو نه وروسته بیا تاسو په شاعرۍ کې څه بدلون راغلو بدلون ډېر راغلو ډېر بدلون راغلو لکه ما خو مخکې چې څه لیکل هغه خو ما خپل ځان ته لیکل خو بیا د مرګلو نه ډېر څه مو مطلب واورېدل ډېر څه مو راته وښیل کتابونه مثال اوس ورو ورو مرګلو نه مو خپله برخه ډېر د یو شاعر دپاره په ادبي غونډو کې ناسته څومره ضروري دی او دومره ضروري دی لکه خپل شای یا میوه ته یوې منډۍ ته یوسي چې هغه قیمت خپل ریټ وکړي چې ما د شای د څوره ریټ کوي دغه هغه د ضرورت دی هر یو شاعر خفګاني صاحب په نظم او غزل کې کوم یو خوښوئ تبسم صاحب غزل کې یعنی نظم لیکئ تاسو په نظم باندې کار زیات کوئ او که په غزل باندې خوښ خو مې دواړه دي خو په نظم کې ما لږ څه کار کړی دی خو هغه دوره نه دی لکه څوره ما غزل کې کار کړی خفګاني صاحب یو غزل غوښتنه به درنه وکړو که یو غزل راته واوروئ خوږو کتونکو خفګاني صاحب ډېر خوږ اواز هم لري نو دوی نه به په خپل خواږه ترنم کې غوښتنه وکړو چې موږ ته خپل یو خوږ غزل په خپل خواږه ترنم کې واوروي تیره تیره لکه نزو سرونه تیره تیره لکه نزو سرونه د ښکلو سترګو د باڼو سرونه د ښکلو سترګو د باڼو سرونه تیره تیره لکه نزو سرونه تیره تیره لکه نزو سرونه که څوک یې مخ ته مخامخ وګوري که څوک یې مخ ته مخامخ وګوري که څوک یې مخ ته مخامخ که څوک یې مخ ته مخامخ وګوري که څوک یې مخ ته مخامخ وګوري ولا وهي به د هغو سرونه ولا وهي به د هغو سرونه تیره تیره لکه نزو سرونه هغه راګردي ستا د زلفو په جال هغه راګردي ستا د زلفو په جال چې زنګوي په زنګنو سرونه چې زنګوي په زنګنو سرونه تیره تیره لکه نزو سرونه څوک په تماو او چا ونیولل څوک په تماو او چا ونیولل
ستا د زلفانو د کمڅو سرونه ستا د زلفانو د کمڅو سرونه تیر تیر لکه نیزو سرونه د نظر غشه دی خطا نشولو د نظر غشه دی خطا نشولو ور باندې ولې چې د زړو سرونه ور باندې ولې چې د زړو سرونه خفګنی تلوي د آشنا مینې کې خفګنی تلوي د آشنا مینې کې د خاورو ډک د لیوانو سرونه د خاورو ډک د لیوانو سرونه. واه واه خفګنی صاحب ډېر خوند یې وکړو ډېره مننه. خفګنی صاحب تاسو د کورمې باندې یوه سندره لیکلې وه نو که د هغې غوښتنه درنه وکړو دا خو بالکل موجوده ده دې باندې خو ډېر دا خو په نیټ د هم چلیږي هغه موږ تاسې نو که یو ځل یې موږ ته بیا واوروي ډېره مننه به مو وي ډېر به ورته وبروم انشاءالله. روانې غرونو نه سیندونه ښایسته دی د کورمې څه ښکلې نامه دی د کورمې روانې غرونو نه سیندونه ښایسته دی د کورمې څه ښکلې نامه دی د کورمې د سیند په غاړه یې دی کلي د کورمې خلک ښکلي ښکلي سپاري باغن علي ځای دی که ساده دی د کورمې څه ښکلې نامه دی د کورمې روانې غرونو نه سیندونه ښایسته دی د کورمې څه ښکلې نامه دی د کورمې د بلچ خیلو نه راتېر شه ابراهیم ځایو باندې ویر شه پورې سنګینه غربنې دي که موره دی د کورمې څه ښکلې نامه دی د کورمې شکرداره که جلندر دی بیا په سلطان رغلی یار دی تعمیر د تخیل دی که شبلان دی که اګرا دی د کورمې څه ښکلې نامه دی د کورمې زمونږ په خوا کې څمکني دي کلي شیرزي که مسوزي دي که بغاکای که دړه دړوه چداره دی د کورمې څه ښکلې نامه دی د کورمې ډال صدراو که کړمان دی علم شیر ډېره باندې ګران دی پړه چینار دی که زیړان که ملانا دی د کورمې څه ښکلې نامه دی د کورمې د شلو ځان ځکه صفات په هر قدم کې زیرات ور باندې را باندې ګرانه د پیوړ ښکلې اداره دی د کورمې څه ښکلې نامه دی د کورمې تری کوترای کږه بزانه دا د سپین غر ښکلې لمانه که سرسرنګ که د لاسه کاږداره دی د کورمې څه ښکلې نامه دی د کورمې روانې غرونو نه سیندونه ښایسته دی د کورمې څه ښکلې نامه دی د کورمې کله بړکای که خرلڅي دي شته په مقبلو کې سړي دي د خوشکارم د غرونو ښکلې نظاره دی د کورمې څه ښکلې نامه دی د کورمې ورپسې کار ته به روان شم د کورمې خلکو نه قربان شم کونجالي ځای دی نستې کوړ دی کتی دا دی د کورمې
څه ښکلې نامه دی د کورمې خفګاني ستا ښکلي شعرونه واړه د کورمې صفتونه د مالې خیل دی اکا خیل کا بشاره دی د کورمې څه ښکلې نامه دی د کورمې. ډیره مننه خفګاني صاحب، ډیره خوندوره سندره تاسو په خپل خوږه اواز کې واوروله، مننه کوو. خفګاني صاحب دا راته وایه څه معاشي حالات مو څنګه دي؟ معاشي حالات خو تبسم صاحب ښه دي، شکر دی، تېرېږي، وخت تېرېږي، ګزاره کېږي. بس یو خو خپل کوم د نوکرۍ پنشن دی هغه چلیږي، نور شکر دی بچي غوړ دي. ډېر ښه شکر دی، بس خوشحال شو. او اوس تاسو څه دنده ترسره کړې دی، څه وظیفه مو درلودله، څه شي هغه د پنشن تاسو؟ ما خو په اوس خو په لیست دی، مخکې لیویز و که نه، لیوي کې مو ټایم تېر کړی دی، تقریبا 25 سال نوکري مو کړې. اوس مو څه دنده ده، اوس روزګار کوئ؟ اوس کور کې بس لګیا وو، کله ونه لکه کله پټي کې کار کوه، بس خپل. بچي مو څو دي خفګاني صاحب؟ شکر دی 4 بچي دي، 3 بچی دي. بچي مو څه سبقونه وایي یا څه کوي؟ یو خو بهر مسافر دی، د بل مدالته مستري دی، موټر سایکلو کې کار کوي. نور دواړه بیا سبق یا سبق وایي یا سبق. خفګاني صاحب بچو ته او کورنۍ ته مو پته شته چې تاسو شاعر یې؟ بیخي پته شته، دا پته ده. ستاسو بچي او کورنۍ ستاسو شاعرۍ ته څنګه ګوري؟ خو شاعري خو ښه په ښې سترګې ورته ګوري، شکر دی ټول. خفګاني صاحب هسې خو ارمانونه زمونږ او ستاسو ډېر زیات دي، خو داسې ارمان چې هغه تاسو ته ډېر زیات دغه کېږي چې هغه پوره نه وي شوی، نو هغه که لږ مونږ ته سره شریک کړئ. زه به یو غزل په شکل یو درته وایم، ارشاد. د ستا ارمان سره به ځم خاورو ته، د ستا ارمان سره به ځم خاورو ته، د ستا تصویر په زړه کې وړم خاورو ته، پرېږده چې خاورو سره خاورې شمه، پرېږده چې خاورو سره خاورې شمه، دغسې ښه یم چې راتلم خاورو ته. ته مې غوښتې چې خفګاني شومه زه، په زړه زخمي به ځم د غم خاورو ته. واه واه واه، ډېر زبردست خفګاني صاحب. بس خدای دې مونږ او تاسو ټول د ارمانونه پوره کړي. او بله د اخرنی یو تپوس درنه دا کوم، چېرې تاسو حکام باله نه یا خپل ولس نه هغه څه ګیله دی چې لرئ؟ څه واضحه ګیله خو مو نشته، خو بس دا دی چې د شعر و ادب ډېر کمای دی ولس کې، شعر و ادب ته لکه پوره توجه نشته، خصوصا زمونږ د پښتو ژبې ته او پښتو شاعرۍ ته دې ته بلکل توجه نشته. موږ ته ځانو کې تنها بیله برېښي که نه، یعنې داسې قسم ته موږ ته څوک حوصله یا حوصله افزایي نه راکوي. خو یا خو موږ دا ګیله نه کوو چې یاره موږ ته خو دا به وخت نه به دا ګیله کېږي، وخت به راشي بیا به یا مو یا نه. خو کاروان صاحب شعر دی څه وخت به راځي چې غاښ د زهرو به خمار نه لري. خفګاني صاحب ډېره مننه. او ستاسو ډېره مننه تبسم صاحب، څه هغه وي بخښنه غواړو. ډېره مننه خفګاني صاحب، تاسو نه کوو څه تاسو زموږ هرکلی وکړو او موږ ته مو وخت راکړو، او ډېره مننه. ډېرو درنو خوږو کتونکو د خفګاني صاحب خوږې خبرې او خوږ کلام تاسو واورېدو، نو تاسو به خامخا خوښ شوي وي. خوږو کتونکو موږ سره دغسې ډېرې ادبي او کلتوري خپرونې دي چې هغه به موږ ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو، خو تاسو زموږ ملتیا وکړئ، زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او خوښ کړئ او شیر کړئ او موږ ته خپل کامنټ ولیکئ او موږ خپلو مشورو نه خبر کړئ. موږ به ستاسو په مشورو ضرور عمل کوو، که زموږ په دې خپرونو کې څه کمی زیاتی وي هغه موږ ته په ګوته کې، او که تاسو سره څه داسې خپرونې وي او داسې څه وي نو هغه موږ ته ووایئ، نو موږ به خامخا ستاسو په مشورو او ستاسو په رایو باندې عمل کوو. او نوره ما تبسم افغاني او کیمرامین زوار جان ته اجازت راکړئ، په مخامخه ښاد اوسئ. ډېره مننه.